الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې زموږ خالق او مالک دی، مالک د کل کائناتو دی، او بیا په کروڑونو درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دې زموږ چې څومره مسلمانان رونه دي خصوصا فلسطین کې یا نور ځایونو کې، هغوی باندې الله رب العزت خپل رحم وکړي او مسلمانان دې الله غالب او کافران دې الله مغلوب کړي. څومره مسلمانان زما کتونکي چې دي خویندې رونه د هغې په زړه چې څه مرادونه دي الله دې د هغوی مرادونه پوره کړي. څوک قرضدار یې الله یې د قرض خلاص کړي، څوک بندیان یې الله یې د بند خلاص کړي، ټولو مریضانو له دې الله شفای کامله ورکړي. بیا د دې ځای نه یو ډېر ښایسته عمل تاسو ته ښیم، د هرې بیمارۍ نه د شفا دپاره روحاني عمل دی، قرآني عمل دی، او دا 7 آیاتونه دي د شفا چې دا په قرآن کې دي. نو تاسو که چېرته څوک په داسې مهلکه بیمارۍ باندې اخته وي چې هغه کینسر وي، ګردې ختمې وي، لکه ډېر د زړه بیماري وي، د جګر بیماري، لکه ډېر هیپاټایټس سی، دا سبا الله رب العزت دی موږ باندې خپلې پردې راواچوي، او څوک چې بیماران دي الله دې هغې ته شفا ورکړي. نو دوایانو سره نه ټیکېږي، نو روحاني دا یو 7 آیتونه دا تاسو ته ښیم. که چېرته داسې څوک د چا بیمار وي نو دا 7 آیتونه دې رالي او په دې دې وله اوبه دموي او دا دې هم پرې دموي، انشاءالله العزیز الله به شفا وله ورکوي. دا یو چې دی اولنی چې دی نو دا سوره فاتحه ده. سوره فاتحه ته چې کوم دی دغه ویلی کېږي، آیت شفا ورته ویلی کېږي. نو د ولدوالین امین پورې د دې نه پس ویشفي صدور قوم مؤمنین، او بیا 3 آیات و شفاء لما فی الصدور، او بیا چې کوم دی دا 4 آیات چې کوم دی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين واذا مرضت فهو يشفين. او نمبر چې دی قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. دا 7 آیاتونه چې کوم دي، دا 7 آیاتونه تاسو په قرآن کې کته هم شئ، ګنې چې عالم نه تپوس هم کولی شئ، او که چېرته ما سره موقع مړه شي زه به د خپل ویډیو باندې دا ونه کړم. د چا چې څه قسمه بیماري په کور کې څومره سخته بیماري وي، کینسر وي، لکه تاسو ته ما ووي که نه بعضې خلکو علاجونه کوي، څومره علاج کوي د هغه بیماري سیوا کېږي. نو الله رب العزت چې څنګه د قرآن کریم د یوازې خو الله د مول نه رالیږلی، خو دې کې الله رب العزت زموږ د هرې مسلې حل رایستی دی، که هغه د مالي طور دی، که د کاروباري مسله ده، د ژوند د تېرولو ده، دغه رنګې الله رب العزت په دې قرآن کې د بیماریانو د شفا دپاره مچلو هغه بیماریان چې جسماني دي او هغه بیماریان چې روحاني دي. روحاني بیماریان دا دي کینه ده، بغض دی، یا تابانه جنات دی، یا جادو دی. روحاني بیماریانو کې دا هم راځي که نه چې تاسو مثال د الله رب العزت دی کې خپل احکام را لیږلي دي، نو ته به د غلطې لارې نه ښې لارې ته راشي، او دغه رنګې د جسماني بیماریانو شفا پکې هم شته. نو که د چا داسې مسله وي دا 7 آیاتونه دا وایي او خپل بیماران پرې دموي، اوبه پرې ولوي، پیاله دموي، که 5 ټایمه کولی شي هم ښه ده، که نه سهار او ماښام یې کولی شي هم ښه ده، او که یو ټایم هم کولی شي اوبه پرې ښې دموي او هغه وله ورکوئ. انشاءالله العزیز د پوره یقین سره یې وکړئ، الله رب العزت به خامخا تاسو له شفا درکوي. دا د ګارنټي ځکه در کوم چې کوم آیاتونه ما تاسو ته وښودل، تاسو ته وښودل، په دې زموږ ایمان دی او دا د قرآن کریم آیاتونه دي. الله رب العزت دې زموږ د ټولو چې څومره مشکلات دي دنیاوي دي او که اخروي دي الله دې هغه آسان کړي، بیمارانو دې الله شفا ورکړي، قرضدار دې الله د قرض خلاص کړي. انشاءالله بیا د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې پورې اجازه غواړم. د الله په امان.